د نورستان مرکز پارون برېښناکور پروژه د 9 میلیون افغانۍ په ارزښت بشپړه او نن عملاً ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. یاده پروژه چې لګښت یې د افغانستان برېښنا ریاست له لوري ورکړل شوی کارونه یې د 4 میاشتو په موده کې تکمیل شو. د نورستان ولایتي مسؤلین وایي د دې برېښنا په جوړېدو سره د مرکز پارون او خواوشا سیمو خلک د برېښنا له نعمت څخه برخمن شو. خاریان هم ترې استفاده کوي او 300 شاوخوا د ښار نورې کورنۍ هم ترې استفاده کوي او همداشانته موږ تصمیم او اراده لرو چې د لاین بره کلو ته هم وغځو او ترتیب هم روان کړی ده. 300 کورنۍ نور هم ترې انشاءالله مستفید کېدای شي. بل لور ته د یاد ولایت اوسیدونکي خوښ دي چې د مودو شته کړاوې پای مومي او د برېښنا د نعمت څخه برخمن کیږي. دوی وایي برېښنا د ژوند اشد ضرورت دی چې د دې برېښناکور په جوړېدو سره به ګڼې اسانتیاوې رامنځته شي. زمونږ سمستر دی تقریبا باید دی کې ښې زده کړې موږ ترسره کوو. موضوعات یې راکړي دي یعنې داسې موږ ته پروپوزل یې راکړي چې هغه د په کمپیوټر لیکل کېږي او چې برق نه وي خو بیا دغه وسایل هم بیا کار نه کوي. نو موږ زیات خوشحاله شو چې دغه برق زر تر زره جوړ کړو، موږ ته اماده کړ. د برق په راتګ سره ډېره زیاته خوښي ښایو او زموږ په کاروبارونو کې او په نور په هوټل په کارونو کې ډېر زیات تغیرات راغله. د برق په راتګ سره مثبت تغیرات راغله البته او د نورستان والي صاحب نه هم ډېره مننه کوو چې د برېښنا د بند څخه او د برېښنا د فابریکې څخه څو وارې نظارت وکړو. نو د والي صاحب د کور ودانې چې په دې د برق په راتګ سره ډېرې هلې ځلې وکړلې. د نورستان د برېښنا امریت د مسؤلینو په خبره یاد برېښناکور د 1 میګاواټ برېښنا د تولید ظرفیت لري چې د دولتي ادارو سربیره سلګونه کورنیو ته برېښنا رسوي.